بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او ښې چارې. د 2014 کال د جولای 15 پورې وروستي راپورونه دا دي چې په سیمه کې جګړه یوې اساسي مرحلې ته داخل شوی دی. لومړی د ایران او امریکا جګړه. امریکا په دې وروستیو کې په ایران باندې خپل هوایي او سمندري بریدونه زیات کړي دي. همدارنګه په مقابل کې ایران هم په سیمه کې یا په خلیج فارس سیمه کې د امریکا پوځي اډې په نښه کړي دي چې هلته هم زیانونه اړولي دي. لومړی د ایران او امریکا جګړه د ریپورټونو له مخې تر دې دمه ویل کېږي چې امریکا ایران سره په جګړې کې تقریبا 30 میلیارډ ډالره لګولي دي، یا په دې جګړه کې د امریکا څخه 30 میلیارډ ډالره مصرف شوي دي. همدارنګه د راپورونو له مخې هر ورځ امریکا ته تقریبا له دې جګړې څخه 900 میلیونه ډالره تاوان اوړي. همداسې برعکس د ایران له خوا نه هم جګړه مصرف لري او د ایران پیسې هم مصرفیږي. او اوس داسې معلومیږي چې د ایران او امریکای جګړې ته یو ځل بیا بریتانیا او اسرائیل هم راکش شي. له دې ور اخواته اوس د ایران او امریکا جګړه په یو ډول راکش شو سعودي عربستان او حوثیانو ترمنځ. اوس حوثیانو پر سعودي عربستان حمله کړې ده په جیزان ښار باندې، او هلته یې د آرامکو په نوم د نفتو لوی تاسیسات په نښه کړي دي. همدارنګه سعودي عربستان هم الحدیده بندر په نښه کړی دی او هلته یې بریدونه ترسره کړي دي. اوس اساسي خبره دا ده که چیرته ایران هرمز تنګي باندې فشار راوړي، په یو ډول وتړي، د تجارت مخه ونیسي، او همدارنګه حوثیان باب المندب وتړي، یعنی د نړۍ اقتصاد او د نړۍ تجارت به له ډیر ستر ګواښ سره مخامخ شي. له بلې خوا نه که سعودي عربستان لکه څنګه چې اوس له حوثیانو سره په جګړه باندې اخته شوی دی، له بلې خوا نه د پاکستان سره دفاعي تړون لري. اوس نو معلومه شي پاکستان ور د مخه ګواښ کړی و حوثیانو ته. اوس چې عملا سعودي عربستان حوثیانو سره په جګړه باندې اخته شوی، وکتل شي چې پاکستان د هغه دفاعي تړون برخه ګرځي، له سعودي عربستان څخه دفاع کوي، د حوثیانو په مقابل کې جګړې ته داخلیږي. او کنه په داسې حال کې چې پاکستان په خپله هم په کور دننه لوی چیلنجونو سره او جګړو سره مخ دی. یو خواته د بیلې بریدونه دي چې دا کې ډیر ساحې لاندې کړي دي، له بلې خوا نه د ټي ټي پي حملات دي. نو دا به د پاکستان لپاره ډیره ګرانه وي چې په دې وخت کې د سعودي عربستان څخه دفاع وکړي او په جګړه کې داخل شي. او که په جګړه کې نه داخلیږي، بیا سعودي عربستان ته فکر کوم دغه دفاعي تړون به بیا کوم ارزښتونه لري. خو په دې ټوله کې اساسي خبره زموږ او ستاسو د هیواد دی، یعنی افغانستان دی. سمه ده دا جګړې چې په دواړو خواو کې دي یا په سیمه کې دي، دا تقریبا په ټوله نړۍ د ټوله نړۍ په اقتصاد باندې ډیر بد تاثیر کړی دی. موږ هم داسې هیواد چې پاکستان سره تر جنجالونو وروسته پاکستان د سیاسي فشار په توګه باندې تجارتي لارې وتړلې، چې دې تجارتي لارو سره افغانستان به هم زیان کړی، خو پاکستان په خپله لوی زیان ولیده. له بلې خوا نه زموږ ډیر نور بدیل لاره چې هغه د پاکستان یا د کراچۍ بندر پر ځای باندې چې دی چابهار، چې د ایران او امریکا جګړه چې اوس بیخي او اساسي مرحلې ته رسېدلی دی، هلته هم زموږ یو څه تجارت زیانمن شو. خو تر ټولو ښه خبره څه ده؟ تر ټولو ښه خبره دا ده چې په دغه جګړه کې چې په سیمه کې داسې لیدل کېږي یا ویل کېږي چې د پراخېدو په حال کې دی، افغانستان د یو بېطرفه هیواد په توګه باندې خپل نقش لوبولی دی. یعنی تجارت ساحه خپل منځني اسیا هیوادونو ته اړولی دی، چې نن هم د ازبکستان تقریبا ډیر زیات جګپوړي چارواکي او تر سلګونه تجاران کابل ته راغلي دي، او په کابل کې دوی غواړي چې پانګونه وکړي او د پانګونې لپاره خبرې اترې وکړي. نو په دغسې حالت کې افغانستان ښه دی چې د منځني اسیا سره خپل تجارتي اړیکې لري، لارې پرانیستې دي، او د یو بېطرفه هیواد په توګه باندې تر اوسه پورې نقش لوبولی دی. خو په ټوله کې بیا هم امریکا فعلا د ایران سره په مستقیمه جګړه کې دی. هلته حوثیان له سعودي عربستان سره په مستقیمه جګړه کې ښکېل شوي دي، او داسې معلومیږي چې د نورو هیوادونو په ښه ورو ورو دې جګړې ته راکش شي، او پایلې به شاید د سیمې دپاره او د ټول نړۍ دپاره
ښه نه وي. تر بیا د خدای په امان.